درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې بدلون راغی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له تازه خپلمنځي ټاکنو وړاندې هوا علم نورستاني د کمیسیون د مشري عصمت الله عمل د مرستیال او رحیمي ظریفي د منشي په توګه فعالیت کاوه. ننګرهار والي وایي مسؤلینو ته ویلي که د وروستي پیښې قاتلین ونه نیسي استعفا وکړي. د ننګرهار والي وایي دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکي وژونکي ونه نیسي استعفا دې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د توحید روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتري پیسکوف ویلي چې پر روسیې د امریکا او اروپا تازه بندیزونه به پر اړیکو پام وړ منفي اغیز ولري. هغه ویلي چې دوی نور زغم نشي کولی او د اروپا او امریکا د هر اقدام پر وړاندې به پام ورته ګام پورته کړي.